بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو کتونکو، زموږ او ستاسو به غالبا اتم درس وي. اتم درس زموږ او ستاسو سره په بلوټس کې ده. پیراګراف مینیو ده، دغه څلور اجزاوې موږ او تاسو ویلي وي. نن راځو بلوټس ته. دغه پوینټر لاندې بکس که تاسو وینئ بلوټس لاندې ورته لیکلی. د دې مقصد دا ده، لغوي معنا خو سیوا کارتوس ته ویل کېږي، خو دلته زموږ مراد کارتوس نه ده. غواړم چې د دغه عنوان چې دا کوم لاندې شپږ شرایط دي، و دې شپږو شرایطو ته یو سمبل ورکړمه. دا سمبل له لارې به اکثره وخت خلک نمبر ورکوي. موږ او تاسو به یو سمبل ورکو، بیا به نمبر ته هم پسې راسو. صحیح سو. بلوټس په څه خاطر موږ او تاسو استعمالوو؟ یو خو په دې خاطر استعمالوو چې د عنوان د هغه د سر د عنوان چې دی اولنۍ لیکه ده، د دې او د شرایطو ترمنځ یې فرق راسي. اوس که څوک ورته وګوري فرق یې نه کېږي. په دې کې عنوان او شرایط دواړه پر یوه سایډ باندې را روان دي او مکمله پر یوه زاویه باندې را روان دي. که تاسو پوینټر ته وګورئ، صحیح سو. دې ته چې موږ او تاسو بلوټس وکاروو، په بلوټس کې به د شرایطو د عنوان په مابینځ کې فرق راسي. کوم سړی لوستونکی دا د مکتوب چې وایي، د هغه سر ورباندې خلاص وي چې دغه کوم شپږ اجزاوې دي، دا لاندې شپږ، دا تر دغه عنوان لاندې دي، یعنی دا شرایط دي د دې عنوان. په دې خاطر باندې موږ او تاسو بلوټس استعمالوو. کوم شي چې تاسو بلوټس ورکول غواړئ، تاسو به هغه شرایط انتخاب کړئ، بیا به راسئ و بلوټس ته. صحیح سو. په بلوټس کې موږ او تاسو سره سمبلان زیات دي. دا هغه سمبلان دي چې هغه موجوده افس کې تا ته د بلوټس په مینیو کې پراته دي. هر سمبل چې تاسو غواړئ ویې کاروئ، له دغه ځایه څخه یې کارولی شئ. زه به کلیک کوم، ورته ګورئ. اوس زموږ او ستاسو عنوان مکتوب ته چې څوک وګوري، د عنوان او د شرایطو په مابینځ کې فرق په اسانه توګه کولی شي چې دا عنوان ده او دا شرایط دي. عنوان داسې ده، یو غړی به په اداره کې د لاندې کړنو سره ترسره کولو لپاره وځنډول شي. که یو څوک په اداره کې کار کوي، د هغه دپاره تا شرایط لیکلي، که چېرته له شرایطو څخه دی مخالفت وکړي، نو دی باید معطله سي یا دی به معطله سي. اوس زموږ او ستاسو دا کم شرایط چې دا ته ماسې انتخاب کړي دي، دا په نسبت و عنوان ته یو څه قدر رامخته دي. د هر لوستونکي سر به خلاصېږي چې دا شرایط تر دې عنوان لاندې دي. په دې خاطر باندې موږ او تاسو بلوټس استعمالوو. که څوک ووایي چې د دغه سمبلو ماوره، له دغه موجوده سمبلو ماوره آیا نور بلوټس هم شته؟ بلکل شته. تاسو دی وکړئ، راسئ لاندې ډیفاین نیو بلوټس. ډیفاین نیو بلوټس یعنی له نویو سمبلانو سره، له نیو بلوټس سره شناخته کېدل. دا به تاسو کلیک کوئ، وړه غوندې وینډو درکوي. په وینډو کې اولنی بټن نمبر تاسو سره سمبلز دي، صحیح ده. پر دې سمبلز باندې به کلیک کوئ، صحیح ده. اوس چې کوم بلوټ ستا په کار وي، کوم سمبل ستا په کار وي، هغه ته رااخیستی سي، لګولی سي. پوه سواست. زه به راسمه فرضاً له ما سره دا د ستوري سمبل ده، دا مې انتخاب که، اوکې مې که. ګورئ په دې ځای کې بدل سو. که تاسو ورته وګورئ د وړې وینډو ته، په دې ځای کې بدل سو، مګر هلته ستاسو په مکتوب کې لا بدل سوي نه دي، هغه پخوانی سمبل ولاړ ده. په دې ځای کې هغه وخت بدلیږي، په مکتوب کې هغه وخت بدلیږي چې تل د وړې وینډو څخه هم د اوکې بټنه کلیک کړئ. د دې ځای څخه هم بدل سو. دا ما اولنی انتخاب کړی، تاسو به له دې ځای څخه مکمل انتخاب کړئ. صحیح سو. ځکه اول واره انتخاب. اوس به زه راسم نیو بلوټس، ډیفاین بلوټس، سمبلز، دغه له موږ تاسو سره ستوري، اوکې اوکې. صحیح سو. دا دی ښه. دا زموږ او ستاسو د بلوټس سلسله وله. الله دې وکړي چې په دې باندې به تاسو پوه سوي یاست انشاءالله. له دې بعده یعنې په نهم درس کې به موږ او تاسو د نمبر په حواله باندې خبره کوو. والسلام علیکم ورحمة الله.